د هوایي پلونو اروپایي موډل پروژه د کابل په زړه کې هم یک بل خواږه وطن مو کې پخته شوی هزارو بار شکر بر ما خوب است. دوه هوایي پلونه دي او 4 دایروي رمپونه دي. شاهد چندین حادثه بودیم که در اینجا حادثه شد. فلفور هم صبح هم در اینجا حادثه شده بودن. جمهوریت دسی و چې هغه زور واکیم ډیر پکې او خلک هم دسی و چې بس نه حکومت منه. تل که روبرو از سلطان شهر ای هم در تخریب آمدن تنها این مسئولیت دولت نیست که جور میشه ما نگاه بتونیم. قانون امارات نمیکنن چرا ترافیک که اینجا استاد میکنن از اشاره بعضیشون میگریزند. وطن آباد غل ورک رازن ورک خه خلک دی روزانه په ازدحام کې به تغییرات راشي د پروژه عملي چې ستا په نظر باندې د بخونکو مهربان آزاد په سپیڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو نن زه په یو داسې ځای کې ولاړ یم چې ټاکل شوې ده د کابل ښاروالۍ له لوري دلته د دوو سترو هوایي پلونو پروژه عملي شي. په دې پروژه کې دوه هوایي پلونه په نظر کې نیول شوي او 4 دایروي رمپونه دي چې ساره یې په تیر کې او یا هم په اوس کې د کابل په زړه کې نه لیدل کېږي. دا ډېره مهمه 4 لارې ده. له یو خوا که وګورو ختیځ خواته د 4 لارې چې کوم سړک غځېدلی ده دا د کابل هوایي ډګر ته غځېدلی دی او همداشان د پنسات فامیلي سیمه هم ځان سره وصلی د لبجر ساحه هم ده. دې خواته زما چپ اړخ ته که وګورئ دلته د قصبې موټر درېږي نو قصبې ته هم وتلې ده دا لاره او د جنوب طرف ته البته بیا دا لاره د ترافیکو د 4 لارې په لور غځېدلې ده او د هغې څخه وروسته کوټې سنګي له همدې لارې وصلېږي. دا پروژه د 654 متره په اوږدوالي په نظر کې نیول شوې ده او 45 متره په عرض کې په نظر کې نیول شوې ده چې دا پروژه له نورو پروژو څخه ځانګړې کوي. د برکي د هوایي پلونو پروژې تاسو شاید ډېری معلومات ولرئ خو دغه پروژه د برکي د هوایي پلونو د پروژې سره یو څه متفاوت ده ځکه دلته 4 داسې رمپونه په نظر کې نیول شوي دي چې دایروي رمپونه دي او ډېری پورې هغه ترافیکي ازدحام یا ګڼې ګوڼې ته ځواب ویلی شي چې دلته همیشه په دغه 4 لاره کې چې د شهید په 4 لارې باندې مشهوره ده دلته رامنځته کېږي. له یوې خوا هوایي ډګر ته د دې لار وصلېدل یوه ډېره مهمه موضوع ده ځکه دا یو نړیوال هوایي ډګر دی او ډېری هیوادوال چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفر لري نو بیا له دغو لارو څخه استفاده کوي او دغه سړکونه باید په منظم شکل په نظر کې ونیول شي. دا چې دغه پروژه به د دې ازدحام لپاره څومره ځواب وویلی شي او څومره به د هغه ورونو په کاروبار کې چې شاوخوا سیمو کې دلته مصروف دي کوچني کاروبارونه لري دې په کاروبار باندې به اخیست باسي او همداشان څومره به دغه ساحې چې اوس یې تاسې ګورئ دا به تخریب شي او څومره به ګټور تمام شي. کوښښ کوم چې دغه 4 لارې د کاروباریانو سره او د هیوادوالو سره چې دلته تګ راتګ کوي له دوی سره خبرې اترې وکړو. ورځو خپرونه پیلوو.
بیا هم ستړي مشي درنو لیدونکو دلته د همدې شهید په څلورلار کې ولاړ یم او دغه سړک چې تاسې ګورئ په کوم سړک او په کوم مسیر چې زه ولاړ یم دا سړک نه کوټې سنګي ته غځېدلی دی او ډېری دلته زموږ هغه ورونه چې ټکسي وانې کوي دلته یې اډه موجوده ده او د دې ځای څخه سوال لباره دلته ما سره یو ورور ولاړ دی کوشش کوم دې سره خبرې اترې وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ خیر صحت دې ښه دی الحمدلله تاسو ښه یاست انشاءالله انشاءالله اوسې مننه خدای کرم وکړي. ستاسې نوم ما نوم قاری عبدالقدیم صداقت صداقت صاحب د کابل ولایت یې دی غزني ولایت د غزني ولایت دلته سفر راغلی کار دی څنګه همدلته وظیفه ده وظیفه دی ده شهید څلورلارې باندې همیشه ځې راځې او د دې شهید څلورلارې بیروبار څنګه ګورې ګڼه ګوڼه دلته همیشه چې راشي وظیفې ته ځئ که په دې لاره مسیر شي کله همداسې وخت راغلی ده چې در باندې ناوخته شوي وظیفې ته والله موږ په همدې لاره تګ راتګ ډېر ده او ازدحام هم بیخي زیات ده انتهایي زیات او بیا په دې ګرمي په ورځو کې خو نو سړی ډېر په عذابېږي ډېر په عذابېږي او ولس ته ډېر تکلیف ده اوس د کابل ښاروالۍ داسې پرېکړه کړې شاید تاسې هم خبر اوسېږئ چې دلته هوایي پلونه جوړېږي دوه هوایي پلونه پرون خبر سولو نو لږ به دې خوا ودرېږو ما ورته چې دغه ټکسي هم لاړه شي په دې اړه د ستا نظر څنګه دی اوس وختونو کې ډېرې پروژې دغه روانې هوایي پلونو دغه پروژې ته څنګه ګورې په څه نظر ورته ګورې موږ د اسلامي امارت دا اقدام ستایو او ډېر ورته خوشحاله یو الله دې وکړي سر ته یې ورسوي په خیر سره آمین په دې بیروبار او ګڼه ګوڼه کې به تغییر راشي مشکل به حل شي د خلکو انشاءالله خامخا به راځي نو پروژه دې کتلې دغه ډیزاین دې ورته وکتل که نه یاره ډیزاین هم تر اوسه پورې کتلی نه ده خو دوه هوایي پلونه او څلور دایروي ریمپونه چې ټول دایروي شکل لري او نقشه هم چې وګورئ داسې یو نقشه ده لکه اروپایي نقشه او ټول زموږ داخلي انجینر صاحبانو ډیزاین کړې ده نو یو ډول د ویاړ ځای هم دی چې زموږ خپل هېوادوال خپله کار الله کوي دې توفیق ورکوي موږ ډېر ورباندې ویاړو بلکل نو بلکل انشاءالله ورته خوشحاله یو مایسته انشاءالله سر ته ورسېږي پخوا هم راغلی وې کابل ته چکر دې راوهلی او کله راغلی وې یاره د جمهوریت پر مهال نه له فتح بعد بیا راغلی یم ښه د فتحې بعد راغلی او. له هغې وړاندې نه وې راغلی نه واله اوله کې چې راغلی امارت چې کله حاکم شو په اولو ورځو کې راغلی کابل سره رقم ته او اوس وختو کې دا پروژې عملي کېږي څنګه څومره تغییر کړی والله ډېر تغیر یې کړی ده اول کیسې رالو نو په دا چرایي کې هم چندان رش نه و ورو ورو ده اوس خبر تر دې جره رسېدلې ده تقریبا یو پاو وخت قدر کې چرایي بند دی نو اوس خو ډېر تغیر کړی ده له هغه ډېر وخته تغییر راغلی د ډېرې پروژې عملي شوې ډېر سړکونه پاخه شو له خیره سره ټول افغانان ورباندې خوشحاله دي نو الله هم خوشحاله خوښ اوسېږي او خدای تعالی دې وکړي چې همدغسې په اتفاق او اتحاد سره اوسېږي او دا وطن د خیر سره پر مخ باندې بوځي ډېره زیاته مننه خوښ اوسې الله مو آباد لره خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د همدې څلورلارې یو څو انځورونه ګورو بېرته راګرځو بیا هم درنو لیدونکو ستړي مه شئ لکه څنګه چې ګورئ دلته همیشه ډېر زیات ازدحام موجود دي له میدان هوایي څخه چې کوم سړک غځېدلی دا همیشه د ترافیکي ستونزو سره مخامخ ازدحام ډېر زیات دی که څلور خواو ته د دې سړک وګورو د دې څلور لارې وګورو نو همیشه ګڼه ګوڼه موجود دی ستونزې د دې له لحاظه وي چې که چېرته یو بیړنی حالت رامنځته کېږي نو زموږ ډېری هېوادوال په وخت باندې هغې ته رسېدګي نشي کولی خو دا چې دغه پروژه عملي شي څومره به مؤثر او ګټورې کوښښ کوم دغه ورور سره پې خبرې اترې وکړم السلام علیکم ورحمت الله خوب هستیم بیادر صحت هم خوب است بخیر هستید قربانتان نامتان چیست بیادر نام من نقیب الله است بله نقیب الله نقیب الله نقیب الله چقدر وقت میشه اینجا مصروف کاربار است تقریبا یک سال میشه سال میشه کاربارتان خوب است شکر است الحمدلله خدا رو سپاسگزار است میگذره بسیار خوب بسیار خوب درباره این چاره اگه برای ما بگوین که ازدحام همیشه می باشه یا بعضی وقتا تو پیش میاد که ازدحام می باشه بله دقیقاً در روزهای رسمیات چهارراه خیلی گیروبار است دیگه با جز روز جمعه دیگه در تمام هفته گیروبار زیاد می باشه
شما اینجا بازاب نمیشین که بیروبار و ازدحام که باشه؟ نه چطور کنیم دیگه کار است، اگر نه خب با تکلیف میشین، سر صدا است، خاک است، گردباد است، دیگه سر صدای موتر است، حادثه میشه هر روز. ما شاهد چندین حادثه بودیم که در اینجا حادثه شد. فلفور هم صبح هم در اینجا حادثه شده بودن. دیگه حادثات هم زیاد است در این چهارراه. یعنی از خاطر ازدحام دیگه حادثات زیاد؟ بله ازدحام است، بی کنترلی موترواناست دیگه، کنترل چی قانون مراد نمیکنن. چرا ترافیک اینجا ایستاد میکنن، از اشاره بعضیشان میگریزن. یعنی به نظرت می بیروبار که فعلا اینجا ما شما میبینیم همیشه میباشه، ما هم که از این را رفت و آمد میکنیم گذر میکنیم، این همیشه بیروبار است. به نظرت دلیلش چی است؟ این چهارراهی زیاد منطقه کابل را به هم وصل میکنه یا چی؟ دقیقاً این چهارراهی راهی هست که چندین تقریبا 7-8 ولایت شمال از اینجا عبور و مرور میکنن که میرن طرف سالنگ میره، بغلان میره، قندوز میرن، دیگه بامیان میره، پنجشیر، کاپیسا، پروان، چندین ولایت چی میشه از اینجا تردد موتر است. با مو خاطر گروبار است. طرف غرب دیگه سرای شمالی سو طرف باز دیگه ولایت. بله تمام ولایت‌های شمال در بر میگیره. خبر داری اینجا یک پروژه پل هوایی عملی میشه، خبر داری شما؟ دقیقاً این پروژه تقریبا در بسته کابل تقریبا 4 پل هوایی است که یکیش اون برکی است که انقریب جور شده و دومی است که زمستان آمده بودن تقریبا در ماه یهود 15 یهود بود دیگه تست کرده در قسمت‌های چهارراهی که است، همو سامپل‌ها را انداخته بود، خاکش تست کرده دیگه، شایداً بازترین فرصت کارش شروع شه. یعنی استملاک صورت گرفته. دقیقاً تا جایی که ما خبر داشتیم این هتل که روبرو از سلطان شهر این هم در تخریب آمده میگه. بله دقیقاً این هتل میره، این سرای پشت سر کسی میره دیگه، اونو هتلای که اون طرف است اونا همهشان میره دیگه. این پل فکر کنم خب هم نقشه‌ش که انداخته بود پل جور میشه که بسیار هم تو منظم و مطابق هم نقشه. بسیار خوب. به نظرت این مشکلات حل خواهد شد در این پروژه که عملی میشه؟ چی حل شد؟ این مشکلات حل خواهد شد می فعلا که دقیقاً این مشکل حل میشه، چرا که پل هوایی که جور شوه حاجت به ترافیک نمیشه. حاجت به این نیست که مثلا ترافیکا اینجا رو بند بکنه، یک طرف رو اعلا بکنه، یک طرف نه. این پل هوایی است دیگه، از اون طرف هم که موتور بیار رد میشه، از این طرف هم هیچ مشکل نمیداشته باشه. یعنی هر دیگر موتور مسیرش معلومه؟ بله دقیقاً مسیرش معلوم است، بندش صورت نمیگیره. به نظرت قبلا که اینجا کار شده فعلا این سرک خجور شده یا کمکی، این تو پروژه ها قبلا در شهر کابل عملی شده بود یا نه؟ قبلا که عملی نشده بود نه. این پروژه ما فکر کنم پروژه است از سابق هستند. خب حتی اینا که میتونم گفته که از زمان داوود خان همه سرکای حلقه‌ای که در کابل جور میشه نقشه داوود خان است. یعنی به نظرت نقشه داوود خان عالی عملی میشه؟ چرا سالهای گذشته که مثلا ما داشتیم دولت‌های داشتیم که مثلا آرام بودن، چرا او عملی نتونستن به نظر خودت؟ خود دقیقاً دیگه نسبت به شخصیت نفر، تقوای نفر فرق میکنه. این حال کار عملی بسیار فرق میکنه. وقتی که یک نفر با زبان خود میگه تا اینکه به عمل ثابت میکنه بسیار دور گپ است. چقدر خوش میشینی تو پروژه ها را که در شهر کابل میبینی؟ دقیقاً پروژه فعلا در کابل در تمام ناحیه‌های کابل ادامه داره و ما خوشحال هستیم از دولت خود که همچه پروژه‌ای را در کابل عملی میکنن و ما شاهدش هستیم. الحمدلله سپاسگزارشان هستیم. تشکر بسیار زیاد. قربانتان، زنده باشین. خدمت به ما قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین. درنو لیدونکو تاسو دغه ورور خبرې واورېدلې. دغه ډول پروژې عملي کېدل د کابل په زړه کې او په دغه ډول ساحو کې دا نو یوه ستره لاسته راوړنه ده. ځینې په دې باور دي چې دا پروژې له پخوا موجودې وي، خو په اوس وخت کې د عملي کېدو لپاره ګام پورته شوی دی او ډېری دغه پروژې په اوس وخت کې عملي کېږي. یو خو دا ده چې دلته تعهد موجود دی د کار لپاره. هر څوک چې کوم کار ترسره کوي هغه په ډېر صداقت باندې ترسره کېږي. بله خبره د ماسټر پلان عملي کېدل دي. په اوس وخت کې چې موږ د ښاروالي له هر غړي سره وغږیږو، هر مسؤل کارمند سره وغږیږو، هغوی همیشه دا وایي چې دا د کابل ماسټر پلان دی او دغه نوې پروژې چې اوس دلته عملي کېږي دا د نوي ماسټر پلان له نظره دلته عملي کېږي او هغه ماسټر پلان چې دلته نیول شوی دی تر ډېره پورې د عملي کېدو لپاره کار جریان لري. دلته یو څو مشران نور هم ناست دي، زه کوښښ کوم تر دوی سره هم وغږېږم چې دوی د دې سړک په تړاو باندې څه نظر لري. سلام علیکم. آماده میتونیم کاکا؟ سلام علیکم. ستړی مشي، ستړی مشي. خیر صحت ښه ده؟ ستړی مشي. صحت خوب است؟ بخیر هستی کاکا؟ صحت خوب است؟ قربانتان.
چطور است هوا؟ خوب است بالا خوب است شکر خوب است. کاروبار میکنید در اینجا همین کاروبار میکنم خب کونه فروشی از خودت کنه است؟ فروشی از خودم است چقدر وقت میشه اینجا هستی؟ ما تقریبا 1.5 سال 1.5 سال. 1.5 سال کاروبارتان خوب است یا نه؟ شکر است شکر است یعنی راضی هستین از کار؟ الحمدلله شکر همه شکر که دم خود وطن خود است الحمدلله. الحمدلله دم وطن خود است بدون پاسپورت بدون تذکره بدون دم وطن خود است که وطن خود وطن داره همه از آرا باشه بسیار خوب. ما وطندارای ما که از بیرون از خارج هستن اونجا شاید کاروبارشان هم خوب باشه ولی بازم به این امید هستن که برن یک دفعه وطن خود ببینن. این آرمان در دل خود داره دیگه. درست وطن که از مادر است هیچ کس هم میتونه وطن داره ما که در خارج آمد و از مجبوری است مجبوری نباشه یک دقیقه شاید از دلش وطن دور نباشه بدون شک جایی که خاک خود ماست در امنیت هستیم صدای کسی در پشت ما نباشد آرام باشیم بسیار خوب است. و فعلا هم که همین پروژه ها عملی میشه اینجا شاید خبر داشته باشین یک پل هوایی 2 پل هوایی جور میشه در این بر کاکا چی نظر داری؟ این ازدحام فعلا که مشکلات است این حل خواهد شد که این پروژه که عملی میشه؟ چرا نمیشه چرا نمیشه هم یک بل خاک وطن ما که پخته شوه از اورا بر شکر برای ما خوب است سهولت است برای مردم. در اینجا فعلا چی مشکلاتی وجود داره در این چهارراه؟ با فضل خدا هیچ مشکل نمیبینم از نظر ازدحام و از نگاه مثلا ازدحام از نگاه امنیت هیچ مشکل نیست انشالله یعنی راضی هستین؟ راضی هستم الحمدلله بخیر. این پروژه را که میبینی فعلا که در شهر کابل جریان داره به نظر خودت که چند سال آینده اگر زندگی سر ما باشه نقشه کابل چی قسم خواهد بود؟ چی میبینید در ذهنت چی میاد؟ در ذهن ما اگر به درد ما نخورد اگر ما در خواری عمر تیر کردیم به درد اولاد ما خو میخوره به نسل آینده به درد میخوره و در قدیم هم امی بزرگای ما که قصه میکنه از شهر کابل مردم ما از پاکستان و ایران و همین همسایه ما که قصه نام کابل هم میبردن بسیار به عزت دیگه و انشالله که از این به بعد که سرش کار شود دیگه باز هم نام جایگاه خداوند ما را توفیق بده تنها این مسئولیت دولت نیست که جور میشه ما نگاه بتونیم ما نگاه بتونیم این نگاه کردنش هم یک مسئولیت است دیگه. مسئولیت سر ماست سر فردی وطن است از طفل 7 ساله تا 70 سالش این تنها مسئولیت دولت نیست که والا میره برای ما نگاه بکنه سرک جور کرد والا دولتی رقم بکنه مگر مسئولیت ما بدون شک اگر ما بتونیم یک قطی پیپسی رو طرف در گوشه انداختن این مسئولیت ما و این هم معلوم است که شهروالی خود نمیتونه که مراقب هر نفر باشه در شهر دیگه. این خو از ماست بدون شک یا شهروالی و از تنها شهروالی نیست تنها از دولت نیست از ماست بدون شک از ماست عزیز از کل مردم است از کل ولس است چی در خارج چی در داخل. قربانتان برای جوانا چی پیام داری که در شهر کابل زندگی میکنه همین وطندارای ما که جوان هستند درباره همین مسئولیت‌ها چی گفتنی برش داری؟ پیام ما است که درس کار پشت کار از عمل و از علاقه‌شی و دیگه دور دست بکش مسئولیت پذیر باشن. مسئولیت پذیر. قربانتان کاکا زنده باشین بخیر باشین. شاش از بدن. زنده باشین بخیر شاش از باشین. مثلا چیزی خدا واسه زنده باشین بخیر باشین کاکا. شما هم تشکر بخیر باشین. درنو لیدونکو همون مشران واقعیت هم له تجربه څخه ډک خلک دي او هغه څه چې مونږ ته وړاندې کړي دي باندې تېر شوي دي د همدې څلور لارې او څو انځورونه ګورو بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو دلته د اهنګره په څلور لارې کې ولاړ یم چې د شهید په څلور لارې باندې مشهور ده. دقیق دلته که وګورئ ډېری ورونه خپل کوچني کاروبارونه لري خو ډېر ښایسته کاروبارونه شروع کړي دي. د ورور نو دلته د عطرو لپاره یوه ښایسته او منظمه کراچۍ جوړه کړې ده. ورسره څنګ کې نو بیا نور ورونه دي مختلف کارونه ورسره کوي. کوشش کوم له دوی سره دغه پروژې په تړاو باندې چې دلته په همدې څلور لارې کې عملي کېږي خبرې ورسره وکړم او د دوی د کاروبار په تړاو هم ورسره خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر راغلی. زیات د ښه ده وروره؟ بخیر یې؟
خیر اوسه. نوم دې څه ده؟ نوم مې قاري امین الله ده. دلته عطر خرڅم چارۍ شهید کې. قاري امین الله. امین الله قاري صاحب د کوم ځای؟ زه اصلا د کاپیسا یم. کاپیسا یې؟ کوم ولسوالۍ؟ مرکز یم. مرکز محمود راقي. بله مرکز. ډېر ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي دلته کابل کې اوسېږي؟ کابل کې تقریبا یو شپږ اووه کاله کېږي. شپږ اووه کاله. یعنې جمهوریت پر مهال راغلی وې؟ او دلته ډېر وخت کېږي چې ځوان کوم. هلته دې هم د اترو کاروبار کوو که نه په بل کار باندې مصروف؟ نه تقریبا اووه کاله کېږي چې زه د اترو کار کوم که شپږ کاله. یعنې د هغې ځای نه چې راغلی او د اترو کار کوي؟ بله یو دلته هم همغه لومړۍ ورځ نه هم دلته وې؟ یا زه خو داسې مختلفه ځایو کې د هلکان دي زما یو دوه زامن دي هغه بیا ګرځي کله کله چې هغه درشو ته ځي بیا زه د خپل عطر خرڅوم. څنګه کار نه راضي یاستئ که نه؟ والا هو الحمدلله کار نه راضي یاست. ورځ کې 200 300 400 نو سړی باید شکر وباسي. ولې چې عبادت دی آیات د قرآن ده چې موږ او تاسې باید شکر وباسو. شکر چې سړی ونه باسي چې هر څونه سرمایه ولري قناعت ونه لري هغه فکر وکړه چې فقیر ده. زړه ته تسکین هم بیا نه ورکوي څومره هم سرمایه داره اوسېږي. نو دلته ناست یاست د خپل ذکر هم کوو تلاوت هم کوو او دلته پاکه روزي او ډېره ښه ده. خدای تعالی هم په کاروبار کې برکت واچوه. مونږ خو دغه خپرونه د دې لپاره ځانګړې کړې چې دلته پروژه چې د ښاروالۍ له لوري عملي کېږي په دې باندې له هېوادوالو سره وغږېږو. همداشان د دغه ورونو هم احوال راواخلو چې دلته کوچني کوچني کاروبارونه لري او دغه د ځان لپاره د حلال روزۍ یو ذریعه پیدا کړې ده. خبر یاستې دلته کومه د هوایي پلونو کومه پروژه چې عملي کېږي؟ والا داسې دقیقا خبر نه یم خو افات شایعات چې هغه کوي وایي دغلته دغه سړک کوم ذره غټېږي او امکان شته ده چې وایي کوم پل راځي. دلته چې کله هم دغه استملاک ترسره شو تاسې په پوه نه شوئ دلته استملاک ترسره شو ډېرې لویې چارې ترسره شوې؟ یعنې څاروي ورځو کې زه نه وم زه چېرې تللی وم داسې. یعنې اوس بېرته راغلی؟ هو بېرته راغلم. داسې دقیقه ورباندې معلومات نه لرم. زه به لږ معلومات درکړم په دې تړاو باندې. یو خو دا ده چې 2 هوایي پلونه دي او 4 دایروي رمپونه دي چې شاید په نور هېوادونو کې به تاسې کتلی وي چې هوایي پلونه او رمپونه چې هغه لري. دلته هم همدغه ډول پروژه عملي کېږي. په اوس وخت کې وګورو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. همیشه همداسې دلته و که نه یوازې دغه اوس چې موږ راغلي وو؟ نه دغه ساحې چې دي دا اکثر وخت دغه د چارهی شهید انګره په نامه دا ساحه چې ده دا اکثر وخت دغسې ګڼه ګوڼه لري او ډېر ازدحام وي دغه ساحې کې. دا نو ډېر ښه کار ده. دا یو اساسي کار ده او زیربنایي کار ده د خلکو لپاره د خلکو د رفاه لپاره ډېر یو ښه کار ده. واقعیت کې یو ښه ګام ده د امارت اسلامي لخوا. ملي پروژې دي او باید ټول ملاتړ وکړو. ډېره ښه خبره ده. واقعیت کې دا د موږ ټولو وظیفه ده ملي ده. ټول هر سړی د کې یو هغه لري سهم لري باید یو همکاري وکړي نظر ورکړي انګېزه ورکړي دولت تشویق خو شي حداقل که نور څه وسه بالکل او چې جوړ شي موږ هم راحته کېږو ژوندی اوسې نو. ډېره مننه خوشحاله اوسې. دا راته فقط وروستۍ پوښتنه درنه کوم چې په ازدحام کې به تغییرات راشي چې دا پروژه عملي شي ستا په نظر باندې؟ دا خو داسې ده چې حتمي ده خو طبیعي خبره ده چې هر چیرې یو پروژه جوړیږي هم خلکو طرفه راځي مریض ښه تېرېږي عبور مرور کوي نور ازدحام کمیږي ذره خلکو لپاره سهولت او هوساینه راځي. بالکل خدای دې وکړي چې دغه ډول پروژې نورې هم زیاتې شي. او ډېر موږ تاسې باید تشویق کړو خپل دولت سره ودرېږو امارات سره ودرېږو. ولې اسلامي حکومت ده دلته موږ او تاسې ګرد ګوشه کې موږ او تاسې د هوساینې لپاره کار کوي. دا تشویقوي او ډېر ښه ګام ده. ډېره مننه خوشحاله اوسې. الله مباد لره. تر ما تر څه خدمت. ډېره مننه الله دې خوښ لره. خوشحاله اوسې. درنو لیدونکو دا نو غورونه دي چې کاروبار ستړی مه شي. ته ښه یې کراري ده په خیر صحت دې ښه ده؟ کراري ده. نوم دې څه شی دی؟ نوم یوسف خان د روجانه. یوسف خان. یوسف خان د کوم ځای ورور؟ د لغمان یم قربان شم. د لغمان شریف ورسره وایه؟ لغمان شریف یم قربان شم. مهترلام بابا. مهترلام بابا ډېر مشهور زیارت. او ډېر زبردست زیارت. ډېر مشهور ځای او ډېر هغه ورونه چې هو د نورو هېوادونو نه راځي نو هغه بیا مهترلام بابا نومې چې اورېدلی حتما راځي. لازمین به راځي چکر به وایي ورته انشاءالله. بالکل بالکل بالکل. نور ته راته ښه خوشحاله اوسې. شکر. څنګه راغلی دلته؟ والله کار ته راغلم روجانه مسله کار سره دي ښه او کار کوي په خیر سره دا اوبه موبه او دا شیان نوشابې خرڅوي. ښه او والله چې مصروف کړي دي دینو مصروف کړي مې دي. او زه خپل هم پاکستان نه راغلی مهاجرین. او څومره وخت کېږي راغلی؟ یاره داسې وایي چې 2023 کې راغلی یم نو 3-4 کاله وشو په خیر. 3-4 کاله. او د خیره یو څه وضعیت تغییر شوی ده که نه؟ ډېر زیات انشاءالله دې خلکو سره وطن هم بره جوړ شي او خلک هم ښه خلک دي. بالکل. او بس دا خو اسلامي امارات دی او نن خدا خو ډېر ښایسته کار روان کړی. سړکونه جوړ وطن آباد غل ورک رازن ورک
ښه خلک دي روجانه ډېر ښایسته نظام یې روان کړی الله دې کامیابه لري او زمونږ هغه یو شاعر ورور ویلي و که نه وایي وچه ډوډۍ دې وي خو سوله دې وي هغه یو وخت آی اورېدلي قربان دي دې که شم نه بلکل چې که اورېدلي څومره هم دغه هېوادوال که څومره هغه هم بیا هم دغه او خپل وطن ده خپل وطن ده نو امنیت دی امن امنیت ده امن ده بالکل خوشحالي باید دلته راشي او دا وطن زموږ جوړ شي موږ په خوشحالي کې قربان خوشحاله اوسئ که نور وطنونو ته څومره لاړ شو شپې او ورځې سبا کو پردی وطن دا د چا ویلي خیارانو پردی کټ د نیمه شپو ده پردی وطن هم دغسې ده قربان او دا خپل وطن ده او الله دې پس خوشحال لري پکې یو بل ته چې لاس ورنکو یو بل سره چې مرسته ونکو نو پر مخ باندې نه ځو باید همداسې یو بل سره مرسته ان شاء الله ان شاء الله څومره وخت کېږي چې خپله دلته دا وطن هلکان را سره دي داسې 3 کاله کېږي بس په خیر سره همدلته دې ساري همدې ساري چارې شاید کې ولاړ یم بس څنګه چارایي وضعیت مخکې څنګه و مخکې خو ډېر ګډ وډ اوس مال د خدای ډېر ښه شوي ان شاء الله د خلکو سره هر څه په نظم دي روجانه ته خو دلته د هر چا سره ناسته پاسته کې دغه ملګري هم چې کاروبار کوي دې سره هم ناسته پاسته کې د دې پروژې نه خبرې چې دلته یو هوایي پلونو پروژه 2 پلونه هوایي جوړېږي خبرې که نه خبرې مت ان شاء الله جوړېږي به دا خلک کار کوي دا خلک ډېر ښایسته کار کوي روجانه دا سړکونه هم جوړوي خلکو ته کارونه هم جوړوي ان شاء الله دا ډېر ښه خلک دي بالکل څومره خلک امیدواره کېږي د کار لپاره او همدا شان باید امیدواره شي باید په دې خلکو باندې باروسه وکړي دا خلک ډېر ښه خلک دي ډېر ښایسته نظام یې روان کړی وروره تا په نظر باندې د جمهوریت کې ولې دا کارونه نه کېدل 20 کاله نظام دوام جمهوریت خو داسې پیسې وي هر څه کومکونه راتلل جمهوریت داسې و چې هغه زورواکي هم ډېر پکې و خلک هم داسې و چې بس نه حکومت منه نه د چا داسې خبره داسې نه کېده نو خلکو سره خبرې لکه حکومت سره کېده خو هغه هم داسې کم او زیات نو دا خلک چې دي دا تشویش کوي روجانه دا بس کوي دا ډېر زورور خلک دي او نام خدا ډېر ښه خلک دي یعنې کومه پرېکړه چې وکړي هغه عملي دا عملي کوي روجانه په دې باندې زما ډېر خوښ دي او بل دا چې اسلامي دي قربان دي شمه بس دین په لار روان دي بالکل حکومت هم باید همداسې باید حکومت هم دغسې عملي شي عایشه بس ولې چې موږ او تاسو عمل غواړو بالکل او عمل باندې چې څوک کلک هغه ایمان کلک قربان شي او الله دې بس دې کامیاب لري قربان شي الله دې تام کامیاب لري امين خوشاله الله دې تام کامیاب لري ډېر باګي خبره دې وکړي قربان دې شم الله دې سره په خبرو ډېر زیات خوشاله قربان دې الله دې اول الله دې ونازوه الله دې خپل کامیابي درکړي درته ډېر قربان خوشاله اوسه زمونږ هغه هېوادوال چې د هېواده بهر وخت تېر کړی دی واقعیت هم کله چې د هېواد بېرته راستانه شوي دي او دلته کاروبار شروع کړی دی د دې هېواد قدر ورته معلوم شوی دی هغه چې په داخل کې د لیرې ځینې په دې باور دي چې که زه له هېواده ووځم شاید زه خوښ ژوند ولرم شاید ځینې وختونه د زده کړو لپاره دغه تګونه ډېر مؤثر او ګټور اوسېږي خو د دې لپاره چې په پردي وطن کې اوسېږي او هلته په دې تمه پاتې شي چې زه به دلته د دغه هېواد اسناد ترلاسه کوم او ټول عمر به تېر کړم هلته او کلونه انتظار باسي او دغه سختیګانې در باندې تېرېږي او ډېری هم زموږ وروڼه بیا بې سرنوشته پاتې کېږي هغه نو ډېر بیا یو ګونګ حالت دی او ډېر له ستونزو سره مخ حالت کله هر ځای کې د هېواد له هېوادوالو سره وغږېږي د کابل په دې زړه کې هم چې زه ولاړ یم یا د کابل په دې پلازمینه کابل کې هم چې زموږ له هېوادوالو سره غږېږي د اوسنیو پروژو او د تېر وخت دغه کړنو په تړاو ورسره خبرې وکړي نو ډېر زیات ستر تفاوتونه موجود په اوس وخت کې رضایت بې کچې زیات شوی دی شاید ځینې د کار له امله یو څه شکایتونه ولري خو انشاءالله چې دغه پروژې چې اوس وخت کې روانې دي او عملي کېږي دغه ستونزو ته انشاءالله چې زه امید دا لرم چې ځواب به وویلی شي او 100% انشاءالله چې دغه ستونزې هم حلېدلی شي درنو لیدونکو د هېوادوالو نظرونه مو د دې پروژې په تړاو باندې واورېدل واقعیت ډېری مثبت نظر لري او په ښه نظر ورته ګوري زموږ دغه خپرونه چې د اهنګرا څلور لارې نوې پروژې ته مو ځانګړې کړې وه په همدې ځای باندې پاتې رسېږي تر بلې هغې چې ځان حق مې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو بال شي